دوهمه برخه. ستړې ورځ آرام خوب لري. تر سهاره ویده وم. جمعه وه، ولمبېدم، افغاني جامې واغوستې، جګه شمله مې ودروله. د شور بازار تنګو کوڅو ته ورغلم. دوکانونه له مختلفو اجناسو ډک ول. د لوښو یو لوی دوکان ته ودرېدم. د روسي شناخت له پتنوسونو، چایجوشو، چاینکو ډک و. یوه ښکلې میناتوري سوې پیاله مې راواخیسته. روسي وه. دوکاندار ته مې وویل لاهوري کاسې مې پکار دي. دوکاندار وویل پخوا مو سترګې تړلې وې، فکر مو کوه چې هر څه په لاهور او ډیلي کې دي، خو پاچا دې خدای تر ډېر راته ژوندی لري. په تجارت یې وپوهولو، له نورې دنیا سره یې بلد کړو، له سفیرانو سره یې کښېنولو. زما په څېر ګڼ نور تجاران په کال کې 2-3 ځله ایران، ترکیه او روسیې ته ځي، هلته خریداري کوي. تر لاهوره په کمه بیه ښه جنس په لاس راځي. پیاله مې واخیسته، د غالیو خرڅولو کوڅې ته ور وګرځېدم. یو چاغ ترکمن په بیړه د لرګي چوکۍ راته کښېښوده. دوکان له رنګارنګ غالیو ډک و. سړي څو غالۍ سره واړولې. یو دم یې ناره کړه اقچهي، کندوزي، بشیري، مور، خرسک، کومه قالینه غواړې؟ غلی وم. سړي د قالینو د رنګ، جوړښت او کیفیت په اړه اوږدې خبرې وکړې. ومې ویل پر هغه نورو قالینو مو ولې سپینه ټوټه هواره کړې ده؟ سړي وخندل، چوخې سترګې لا پسې تنګې سوې. په خوند یې ویل هغه به دې نه سي خوښې، خارج ته ځي. حیران سوم. سړي سپینه ټوټه لرې کړه. ویې ویل موږ افغانان سرې غالۍ خوښوو، خو په دې غالیو کې نور رنګونه هم راغلي دي، ګلان او نقشې هم فرق کوي. یو وړه قالینچانه مې راپورته کړه. د برټانیې د ملکې عکس پکې اوبدل سوی و. سړي وویل کال مخکې د غالیو ټول سوداګر وزارت ته ورغوښتل. 3 ورځې یې درس راکړ، پوه یې کړو چې اروپایان څه رنګ او کوم چاپ قالینې خوښوي. یوه جوپه غالۍ مو اروپا ته ولېږلې، ښې پیسې راته جوړې کړې. زموږ سره د غالۍ اوبدونکو ګېډې هم مړې سوې. اوس مو په مزار، کندوز، اقچه، بغلان کې نوي فرمایشونه ورکړي دي. ولاړ سوم. ومې ویل وبخښه زحمت دې وایست، خو څه مې وانخیستل. سړي وخندل. که کوم دوکاندار خندا او حوصله ونه لري، دوکانداري دې نه کوي. ومې ویل دا خو چینایي متل دی. هو موږ کله کله وزارت ته ورغواړي، د تجارتي اجناسو د راکړې ورکړې او اخلاقو په باره کې راته غږېږي. دا خبره مې همالته زده کړې ده. که خدای کول نو راتلونکي پسرلي ځینې تجاران ترکیې ته لیږي، وایي چې په تجارت کې به نوي څه زده کړي. له سړي مې خدای پامانۍ واخیست. لنډ راتاو سوم. تنګه کوڅه له قفسونو ډکه وه. د مختلفو مرغانو اوازونه تیره لګېده. یو دوکان ته ودرېدم. غولی له سویانو، کوترو ډک و. پورته د لرګي ګڼ قفسونه راځړېدل. یو مرغۍ ته مې وکتل. د ستوني سپینې پستې بڼکې به یې وپړسېدې. اخیستې هوا به یې په خواږه غږ بدله سوه. بوډا په بیړه وویل خوښه دې سوه؟ ارزانه ده. ومې ویل نه. یو دم یې بې غاښو خوله خلاصه سوه. په خوند یې ویل ها، خو سم ده ووایه چې کوتر باز یم. تر لاس یې ونیولم. تنګ دوکان ته ننوتو. کوترو ته یې اشاره وکړه. ویې ویل شیرازي، چپاپري، ملاقي، بلسفید، زردچا، کوم ډول کوترې غواړي؟ زما ځواب ته ماتله نه سو. یوه سره کوتره یې ونیوله. ویې ویل که د کوترو له ملاقه خوند اخلې نو تر دې کوترې مه تېرېږه. په هوا کې به په یوه ساه 7 ځله راوړي. هو، خو که د نورو د کوترو د نیولو شوقې، بیا هغه توره کوتره واخله. یو خو له سیله نه جلا کېږي، بل په هر ځل الوتلو خامخا یوه بله کوتره درته راوړي. یوې وړې نجلۍ یو کوچنی پتنوس راوړ. د بوډا ټنډه تروه سوه. په خوشکه یې ویل ولې مکتب ته نه یې تللې؟ د نجلۍ خړې شونډې وخوځېدې. ناروغه یم، تبه مې ده. بوډا پتنوس ور واخیست. نجلۍ بیرته له دوکانه ووته. ومې ویل څه دې ده؟ بوډا د لرګي پر دړه دسترخوان هوار کړ. د کاسې له سره یې برغولۍ ور وښویوه. په کورتو کې لنده سوې ډوډۍ وه. څنګ ته ایښې بدنۍ یې کږه کړه. پر خړه خاوره خړې اوبه تویې سوې. ما ته یې وکتل. د ټنډې ګونځې یې لاس سره ننوتې. ویې ویل ډوډۍ خورې؟ نه. نو رڼا را پرېږده. د دوکان له دروازې څنګ ته سوم. بوډا د ډوډۍ ژۍ ور پرې کړه. په ډکه خوله یې ویل وبخښه دې لمسۍ مې ماغزه را خراب کړل. بانې کوي، پرون هم مکتب ته نه وتلې. ومې ویل نو خو نه دې ځي؟ بوډا برګ راته وکتل. تا لکه چې د پاچا فرمان نه دی اورېدلی، مکتب یې پر نجونو او هلکانو جبري کړی دی. ومې ویل نو ته د پاچا له ویرې خپل لمسۍ مکتب ته لیږې؟ بوډا خپلې خړې ګوتې وڅټلې. ویې ویل د ویرې خبره نه ده، د پاچا نافرماني ګناه لري. ومې ویل خو دا نجونې لویېږي، حساب، هندسه او نور کفري کتابونه به وایي، ټکری به لرې کړي، په مکتب کې به نوې نخرې زده کړي. د بوډا تندی تریو سو. ته څنګه افغان یې چې پر خپل پاچا باور نه لري؟ هغه چا چې موږ ته عزت راوبخښه،
له کفره یې خلاص کړو، وطن یې را آزاد کړ. هغه په اړه څنګه داسې چټیات وایه؟ وځه. په بیړ له دوکانه ووتم. د بوډا له غوسې ډک غږ راپسې راغی: د فرنګي جاسوسه! د سفارت لاره مې ونیوله. د پل خشتي جومات ته ګڼ شمېر خلک روان ول. د ملا تیره غږ راته. د جمعې د لمانځه په خطبه کې امان الله خان د خدای د رحمت سیوری ګاڼه. 3 ورځې له سفارت نه ونوتم. ما باید کلکتې ته میاشتنی راپور تیار کړی وای. سخته وه. د خپلو جاسوسانو په واسطه ځینې راټول سوي معلومات مې په شفر کې لیکل. ماخوستن مې لیکلی راپور له سره وکوت چې د شعبې دروازه له دیوال سره ولګېده. سفیر و. وارخطا ښکارېده. ویل چې ارګ ته یې ورغوښتي یو. د سفیر وارخطایي ته حیران سوم. ارګ ته د سفیر تګ کومه نوې خبره نه وه. سفیرانو به په میاشت کې یو ځل له پاچا سره کتل او د متقابلو اړیکو د ټینګښت، تجارت، فرهنګ، اقتصاد په باره کې به یې خبرې ورسره کولې. خو د سفیر بلې خبرې چورتې کړم. دا ملاقات د تشویش وړ راته ښکاره سو. پاچا همدا شپه او همدا ساعت ارګ ته ورغوښتي وو. ځان مې تیار کړ. نیم ساعت وروسته زه، سفیر او د سفارت یو بل هندو کارکوونکی په ارګ کې وو. موږ یوې وړې کوټې ته بوتلو. یو ځوان چای او څو رنګه وچه میوه راته راوړه. بېرته د باندې ووت. سفیر ویل: که خبره خرابه وای دومره یې نه نازولو. سفیر ته مې وکتل. شنې سترګې یې ځلېدلې. ومې ویل: دومره مه خوشحاله کېږه. افغانان په خپل کور کې دښمن ته په درنه سترګه ګوري. سفیر یو دم ودرېد. ورته مې وکتل. باچا و. پاچا ټولو ته لاس ورکړ. مخامخ راته کښېناست. امان الله خان مې له څو کلونو وروسته لید. وزن یې یو څه ډېر سوی و، خو نور هغسې تک سپین او ښکلی ښکارېده. یوازې غټې سترګې له غوسې ډکې وې. امان الله خان وویل: ناوخته دی. وار له واره به د مطلب خبر را واخلم. آلن مایک پیژنې؟ ټوخي واخیستم. له خولې مې چای داره وکړه. پیاله مې پر میز کښېښوده. بخښنه مې وغوښته. ژر مې له جیبه سپین رومال راوایست. د خپلې کورتۍ د چټر پر لنده سویو برخه مې تېر کړ. سفیر ته مې وکتل. په لاس کې نیولې پیاله یې رېږدېدله. سفیر په وارخطایي وویل: نه. ابراهیم او عبدالله څنګه؟ سفیر غولي ته کتل. پاچا له خپله جیبه یو پاکټ راویست. خلاص کاغذ یې د سفیر مخې ته پر میز کښېښود. ویې ویل: له خپلې امضا خو به نه یې پښېمانه. د سفیر سترګې رډې راوختلې. پاچا وویل: دا 3 کسان مو له اسنادو سره ونیول. ستا د سفارت کارکوونکي دي. په قطغن کې یې ځینې کسان د نظام پر ضد بغاوت ته هڅول. منفي تبلیغ یې کاوه. د عطاالله په نوم یو خان ته یې 22 ټوپکه ورکړي ول. پاچا ودرېد. سفیر ته یې وکتل. ورو یې وویل: 72 ساعته. یوازې 72 ساعته وخت لري چې له افغانستانه ووځي. بیرته سفارت ته راغلو. سفیر په غوسه و، خو چاره یې نه لیده. 3مه غرمه یې ټلګراف راته وکړ. لیکلي و چې پېښور ته په خیر راورسېدم. یوه اونۍ وروسته د چانسلر لیک راغی. امان الله خان ته یې لیکلي و چې آلن مایک انګریز دی. دی باید د برټانیې د قوانینو له مخې محاکمه سي. په 2مه ورځ سفارت ته له ارګه لیک راغی. مجبوره وم چې د لیک محتوا چانسلر ته ټلګراف کړم. امان الله خان چانسلر په دروند نوم یاد کړی و. وروسته یې لیکلي و چې افغانستان یو خپلواک هېواد دی. خپل قوانین لري. ښاغلی آلن مایک به د دوی هېواد د قوانینو له مخې محاکمه سي. تاسو ته د پوره عدل او انصاف ډاډ درکوم. یوه اونۍ وروسته محاکمه دایره سوه. آلن مایک، ابراهیم او عبدالله خان یې په اعدام محکوم کړل. بل سهار د سفارت په انګړ کې یو تور موټر ودرېد. 4 افغان پوځیانو یو تابوت راکښته کړ. ورغلم. د سفارت یو کارکوونکي د تابوت تخته لرې کړه. آلن مایک د عیسویانو له دود او مذهب سره سم په یوه نوې توره درشي کې پروت و. نیکټای ورتړل سوې وه. د کورتۍ د ټټر له جیبه یې سور ګلاب راوتلی و. دې سړي ته یې څو وارې ویلي و چې په دې خلکو کې ورو ورو کار کوه. دومره تیز مزه نه یې منله. ګرمي وه. تابوت مو په هماغه ورځ پېښور ته راولېږه. میاشت وروسته بل سفیر راغی. 4 هډوکي وچ کلک بوډا و. د مژک غوندې وړې سترګې درلودې. په لومړۍ ورځ د ټولو شعبو کاغذونه ورغوښتل. د خدمتګار له خولې خبر سوم چې په 24 ساعتو کې یوازې 3 ساعته خوب کړی. سهار ته جلسه ونیول سوه. د احتیاطي تدابیرو په اړه وغږېدو. موږ پوهېدو چې سفارت د پاچا د مخفي کسانو تر څارنې لاندې دی. نوي سفیر امر وکړ چې سفارت ته تر یو څه وخت زموږ هیڅ افغان جاسوس نسي راتللی. میاشت وته د سفارت دروازې ته مخامخ په 2 پښو ګوټ پروت سوالګر، سبزي پلورونکی او په خاورو کې ناست سیک تعویض لیکونکي ورک سول. د سفارت کارکوونکي خوشحاله و. ویل چې د پاچا شک وخوت. خپل جاسوسان یې ورټول کړل. تر دې وروسته به سفارت تر څارنې لاندې نه وي. خو د سفیر وړې سترګې وځلېدې. ویې ویل چې د امان الله خان په اړه یې ډېره مطالعه کړې ده. پام کوئ، پاچا ساده سړی نه دی. د سفیر خبره سمه وه. یوه اونۍ لا نه ووتلې چې له ارګ رسمي مکتوب راغی. لیکلي و چې د سفارت کارکوونکي حق لري چې په آزاده توګه په ښار کې وګرځي. خو د نجونو د زده کړې په برخه کې د افغانانو د ذهنیت خرابول زموږ په داخلي چارو کې ستاسو لاسوهنه ده.
سفیر په غوسه و. په هماغه ساعت جلسه ونیول شوه. د سفارت یو صوفي کارکوونکي په ماته ګوډه ژبه وویله چې 2 ورځې مخکې یو سماوار ته ورغلم. ساده کلیوال ول. زما هرې خبرې ته یې سرونه خوځول. وخت می غنیمت وګاڼه. د نجونو مکتب می راواخیست. پر کفر او فحشا می ختم کړ. سفیر میز په سوک وواهه. په غوسه یې وویل چې د ده له اجازې پرته هیڅوک له سفارته نسي وتلی. خو د سفیر په دې امر کې زه نه راتلم. زما مستقیم امر چانسلر و. له کلکتې به راته ویل کېدل چې څه کوه او څه مه کوه. وخت ووت خو احتیاط به مو تر کومه کاوه. کلکتې کلنی راپور غوښت. دا راپور په انګلستان کې ملکې ته ورسید. چاره نه وه موږ باید له ځینو ولایاتو خپل افغان جاسوسان راغوښتي وای. سفیر نه قانع کېده. ویل یې چې سفارت ته د جاسوسانو راتګ د توپ خولې ته د هغوی تړل دي. فکر مو وکړ. لاره مو ومونده. د عکسونو یو لوی نندارتون له شکه ایستلو. د افغانستان له خارجه وزارت سره وغږېدو. ویې منله. ویل چې د نورې دنیا له پرمختګ سره د افغانانو بلدېدل زموږ په ګټه دي. وخت ووت. له پېښوره په سلګونه نوي او زاړه عکسونه راورسېدل. ټول عکسونه د اروپا له پرمختګه غږېدل. د سفارت د انګړ دیوالونه مو له مختلفو عکسونو ډک کړل. ارګ او ځینو دولتي ادارو ته مو بلنلیکونه ولېږل. پر دوکانونو، نانوایانو، حمامونو مو واړه واړه کاغذونه ولګول. په دې کاغذونو کې لیکل سوي لنډې جملو عام افغانان د عکسونو 3 ورځني نندارتون ته رابلل. په لومړۍ ورځ ګڼه ګوڼه کمه وه. یوازې له ځینو وزارتونو یو شمېر دولتي مامورین راغلي ول. خو د دې خلکو په جلبولو کې مو ډېره ګټه لیده. له هر یوه سره مو خندل. پوښتنه یې ستړي کړو. د سفارت کارکوونکو باید د عکسونو په اړه معلومات ورکړي وای. یوازې د زراعت له یو مامور سره مې 1 ساعت خبرې وکړې. د بهار عکس ته درولم. د تراکټورونو، ترشرونو، پرونو، بوټو، د دوا پاشي د ماشینونو، زراعتي کود په باره کې به یې پوښتنې کولې. بیه یې څومره ده؟ څه کار کوي؟ زموږ دهقان او زراعت ته به څومره ګټه وکړي؟ څنګه دې وطن ته راوړلی سو؟ د تشناب په پلمه مې ځان ترې خلاص کړ. خو بل ځوان راته ودرېد. د یو عکس ته اشاره وکړه. ویلې چې آیا د چرګوړو د ایستلو داسې کوم ماشین به نه وي چې له برق پرته کار وکړي؟ د سفارت نورو کارمندانو ته مې وکتل. تر هر یوه به ډله راټوله وه. د سفارت کارکوونکو به د عکسونو له مخې په نړۍ کې د نوي صنعت په اړه خبرې کولې. حیران سوم. دلته لا څو کاله مخکې دا خبرې نه وې. پخواني پاچا مامورینو به یوازې د ښه آس، ښه باغ، جنګي زرک، 2 یا 3 واده په اړه خبرې کولې. خپل جیبونه به یې ډکول. خو اوس دې خلکو ته نوي ځوان پاچا د وطن او پرمختګ مینه ورښودلې ده. په 2مه ورځ د سفارت انګړ له عامو خلکو ډک سو. دوی یوازې عکسونو ته کتل. یو هم نه وروتو، نه ارزېدل. له دوی سره وخت تېرول بې ګټې وو. له پلان سره سم زموږ جاسوسان په 3مه ورځ راغلل. د خلکو په ګڼه ګوڼه کې چا شک نه اخیست. مخکې بلد ول. یو د سفارت تر تعمیر لاندې زیرزمینې ته کښته سول. اوږده میز ته 18 کسه کښېناستو. 4 موږ او پاتې افغانان ول. سفیر په پښتو او دري نه پوهېده. ترجمان یې درلود. خو پاتې 2 انګریزانو مفهوم ورنه واخیست. سفیر لنډې خبرې وکړې. له میلمنو یې مننه وکړه چې خطر یې ومنه او سفارت ته راغلل. وروسته یې له راغلو کسانو گزارش وغوښت. لومړی یوه هراتي ملا غاړه صافه کړه. خبرې یې په بسم الله پیل کړې. ویې ویل چې افغانانو ته د ملا هره خبره د منلو وړ ده. نه پکې وایي. خو د امان الله خان په باره کې اور نه اخلي. هیڅ نه مني. وایي چې د یوه داسې غازي پر وړاندې به څنګه راپورته کېږي چې انګریزان یې له وطنه وشړل. بیا له کندهار راغلي یو له رنګه تور خان خبرې وکړې. ویې ویل چې له ډېرو خانانو او ملکانو سره یې ناسته درلوده. دا یې ورته ویلي چې تیر پاچا به خانانو او ملکانو ته تنخوا او ځینې نور امتیازات ورکول. خو امان الله خان هر څه بند کړل. خانانو ته یې په سپکه وکتل. یو څه ژوندي سئ خو ګټه یې ونه کړه. یوازې 2 خانان یو څه بدبینه کړي ول. نورو ته تر خپلو شخصي ګټو د پاچا ګرانښت او وطن مهم و. وروسته له غزني راغلي یو په ونه لوړ افغان پوځي ودرېد. ویې ویله چې په یو کال کې آن د یو عسکر نظر هم بدل نه کړی سو. پوځ پاچا ته وفادار دی. امان الله خان یې تنخوا ور ډېره کړه. په نس یې ماړه ساتي. هیڅ صاحب منصب حق نه لري چې پر خپلو عسکرو د کور بېګار وکړي. قاضي پورته سو. په ادارو کې د رشوت د مخنیوي په اړه خبرې وکړې. ویې ویل چې مجازات ډېر سوي دي. په تېره یوه میاشت کې یوازې په بدخشان کې 4 رشوتخواره قاضیان بندیان کړل. خلک خوشحاله د پاچا پر ضد یو وړه خبره نه مني. بیا یو پکتیاوال یوه کیسه راواخیسته. ویې ویل چې پاچا خلکو ته قناعت ورکولو عجبه ژبه لري. څه موده مخکې له امان الله خان سره یو ځای ته روان و. مخکني موټر خراب سو. نور موټرونه مو ودرېدل. دښته وه. لمر تود لګېده. له نږدې کېږدیو سپین ږیري راغلل. کوچان ول. پاچا ته یې کلکې غېږ ورکړې. امان الله خان همالته په خاوره کې ورسره کښېناست. کوچانو ته یې ویل چې د مالونو د دواو په اړه یې له جرمنیانو سره خبرې کړې دي. په لنډ وخت کې به دې وطن ته راورسېږي. د میږو، غواو او پسونو تلفات به کم سي. خو کوچانو د پاچا له خبرو سره دلچسپي ونه ښوده. یو بوډا په خواره خوله وویل: صاحب اورېدلي مو دي چې کوچانو ته معلمین رالېږئ. که د نجونې له سبقه معاف کې نو دین او دنیا به مو سمه سي. پاچا یوې کوچنۍ نجلۍ ته اشاره وکړه. 9 کلنه وه.
ببر وریښته یې نیغ ولاړول. کله چې به پر مځکه پرتو خوشایو ته ټیټه سوه، اوږد خیرن کوچاني کمیس به یې پورته ودرېد. د پښو لوڅې پونډۍ به یې ښکاره سوې. پرتوګ یې نه و. پاچا وویل هماغه نجلۍ څوک ده؟ یوه ډنګر کوچي وویل صاحب زما لورکۍ ده. څه کوي؟ پوچې او خوشایي ټولوي، معنا ګټه درته کوي. هو صاحب، که زموږ نجونې پوچې جارو نه کړي نو دېګدان سوړ بوله. پاچا وویل زه له شریعته وتلی کار نه کوم، همدې نجونو ته ټکری ورپسې روم، پرتوګ راغوندم، اودس او لمونځ ورزده کوم، نظافت ورښیم، درس ورباندې وایم، په ژوند یې پوهوم. اوس یې هم ګټې ته ناست یاست، خو غواړي چې ابرومندانه ګټه درته راوړي. په مکتب کې څه بدي ده؟ ها، اوس به ټوله ورځ د یوه دېګدان پوچې او خوشایي درته راټولوي. خو که دا نجلۍ درس ووایي، ډاکټره یا معلمه سي، وطن به جوړ کړي، د خوشاییو پر ځای به تنخوا درته راوړي. د پکتیاوال کیسه لا نه وه خلاصه چې د سفارت یو کارمند راغی. په وارخطا یې وویله چې لانګړه ټولو خلکو منډه واخیسته. زه او سفیر د باندې ووتو، میدان تش و، یوازې عکسونه باد رپول. عمومي دروازې ته ورغلو، ډله خلک پر یو چا راټول ول. د سفارت د ساتونکي پر څوکۍ ودرېدم. پاچا هسکه شمله درولې وه، په سپینه کندارۍ غاړه او توره صدرۍ کې ښکلې ښکارېده. سفیر ته مې ځای ورکړ، غړۍ یې اوږده کړه، ویې ویل دا سړی لیونی دی. د خبرې په هدف یې پوه سوم. ویل نه لیونی نه دی، پر خلکو باور لري. د سفیر شونډې وخوځېدې. ان د برټانیې غوندې په امن ملک له زموږ ملکه هم له ګارډ او امنیتي چارواکو پرته د باندې نسي راوتی. خو په خبره کې ورولېدم، خو دلته همدا ملت د خپل پاچا ساتونکی دی. سفیر په حیرانۍ پاچا ته وکتل. ومې ویل دا یې لومړی ځل نه دی. پاچا کله کله ښار ته وځي، جوماتونو ته ورځي، له خلکو سره ګوري، په عادي سماوارونو کې چای څښي. یوه شېبه ودرېدو، بیرته زیرزمینې ته کښته سو. د پاتې جاسوسانو په خبرو کې هم امید نه و. مازدیګر مې د طلوع افغان له اخبار مهم ټکي راوایستل. سفیر ته مې وروړل. د امان الله خان د نظامنامې انګریزي ژباړه لوسته. دې نظامنامې 72 مادې درلودې. دا مادې د جلال آباد د لویې جرګې ټولو 872 برخوالو منلې وې. سفیر اشاره راته وکړه، کښېناستم، عینکې لرې کړې، ویې ویل امان الله خان د افغانستان په 2000 کلن تاریخ کې په لومړي ځل اساسي قانون یعنی نظامنامه جوړه کړه. ما د ډیرو اروپایي هیوادونو اساسي قوانین لوستي دي، خو دې سړي چې خپلو خلکو ته څومره انساني او بشري حق ورکړی دی، په ډیرو قوانینو کې مې نه دی لیدلی. سفیر غلی سو، عینکې بیرته په سترګو کړې، نظامنامې ته کتل، ویې ویل په دې نظامنامه کې راغلي چې ټول افغانان برابر حقوق لري، مریتوب منع دی، مطبوعات آزاد دي، هر چاته باید د کار او کسب د زده کړې زمینه برابره سي، بیګار ختم دی. ما نظامنامه لوستې وه. د سفیر خبرې اوږدې، تکراري او ستړي کوونکې وې، خو د نزاکت له مخې مې څه نه ویل. سفیر اوږدې خبرې وکړې، بیا یې ما ته وکتل، ویې ویل دا سړی له خپلو خلکو سره څومره په اخلاص چلیږي، ته راته ووایه کوم پاچا به پخپله له کوم زورور پرته خپل واک محدود کړي؟ خو امان الله خان دا کار وکړ. ډېر واک یې خپلې کابینې او نورو مامورینو ته ورکړ. نیم ساعت وروسته خپلې کوټې ته ولاړم. د پاچا وروستي فرمانونه مې راواخیستل. تر دې دمه به هندوانو پر خپلو پګړیو ژړه پټه تړله چې په اسانۍ وپېژندل سي. خو د پاچا فرمان کې دا کار اقلیتونو ته سپکاوی یاد سوی و. ویلي و چې هندوان او سیکان هم افغانان دي او له دې وروسته د هغو ټولو حقوقو برخمن دي چې نور افغانان یې لري. په دې فرمان کې دا هم راغلی و چې له دې وروسته به د هندوانو او سیکانو اولادونه په عمومي مکتبونو کې درس ویلی سي. په دوهم فرمان کې ټولو اقلیتونو ته د مذهبي ازادۍ د ورکړې یادونه سوې وه. لیکلي و چې هر څوک خپل مذهبي مراسم په آزاده توګه ترسره کولی سي. نور فرمانونه مې ولوستل. د فردي ازادۍ، تعلیم، نظم، پرمختګ او نورو اصلاحاتو په اړه ول. دا وطن یې له خوارې ورځې ایست. اوږد وغځېدم. ډېر فکر مې وواهه. د پاچا او د دې وطن د تخریب لپاره مې لاره نه مونده. سوزان تر دې ځایه د خپل غور نیکه یادښتونه ولوستل. ګړۍ ته یې وکتل. د شپې 10 بجې وې. خو ورور، پلار او مور یې لا د کښتۍ په لوی سالون کې موزیک ته ناست ول. د ګروپ سویچ ته یې لاس ور وغځاوه. تیاره سوه. سترګې یې پټې کړې. سوزان خپل ورور ته کتل. ټام د وحشي هوسۍ بچي ته نږدې ولاړ. ورغله. د هوسۍ بچی وترهېد. منډه یې کړه. د ټام تندی تریو سو. په خوش کې ویل ودې بیراوه. سوزان ویل وبخښه، خو هوسۍ بسکټ نه پیژني. ټام په ورغوي کې نیولې بسکټ بیرته په پاکټ کې واچوه. سوزان خپل پلار ته وکتل. په یوه نیکر کې پروت و. ځان ته یې لمر ورکاوه. سوزان بیرته خیمې ته ننوته. د خپلې مور له سره یې بړستن لرې کړه. ویې ویل خوب خو په کور کې هم کېدی. لاره کښېناسته. سترګې یې وموښلې. سوزان
د خپل غور نیکه کتابچه راواخیسته، د باندې ووته، د اوبو پر ژۍ پر یوه هواره ډبره کښېناسته، پورته یې وکتل. په غرونو کې سپېره ځای نه ښکارېده، ټول له ونو ډک ول. اوبو ته یې وکتل، په وړه کښتۍ کې سپور بوډا له چنګکه ماهی راخلاصوه. سوزان کتابچه ور واخیسته، باد نرم و، لمر پوست لګېده. سوزان په کتابچه کې په نشه سویه پاڼه پرانیسته. ډیویډ جونز لیکلي و. 1924 میلادي کال د اپریل 2 برطانوي هند پېښور. تېرې 2 میاشتې مې په مدراس، لاهور او پېښور کې تېرې کړې. ستړې ورځې وې، حالات له کنټروله وتلي ښکارېدل. د برطانوي هند په ډېرو برخو کې د انګریزانو پر ضد خلک راپورته سول. دوی له امان الله خانه د ازادۍ الهام اخیستی و. زرګونه هندوان، سیکان او مسلمانان مو ووژل، خو نه قرارېدل. حملې لا تودېدې. اړ سو له چانسلر سره مو په ورځو خبرې وکړې. هره ممکنه لار مو وسنجوله، خو د افغانستان د خپلواکۍ او چټک پرمختګ څېره مو نه سوای تته کولی. اخر له برطانیې څو کسه راغلل، ویل چې په برطانوي هند کې د ځینو مسلمانانو ژوند نور هم پسې تریخ کړي. دا خبره حیرانونکې وه، خو د راغلیو کسانو خبرو له خطر سره قناعت راکړ. د دې نقشې عملي کولو احتیاط غوښت. موږ باید حالات دومره هم نه وای خراب کړي چې برطانوي هند ته تر ګټې تاوان ډېر وای. له پلان سره سم مو په ځینو مسلمان میشتو سیمو کې کلیساوې جوړې کړې. په ځایي اوسېدونکو بده ولګېده، ویلې چې دلته خو عیسویان نه اوسي. نو مظاهرې راووتې، جوړه سوو کلیسا ته یې اور واچوه. دا خبرې مو د برطانوي هند په اخبارونو کې لا وپړسولې. د هجرت لپاره تبلیغ ته زمینه برابره سو. زموږ صوفیانو جاسوسانو په هر جماعت کې تقریرونه شروع کړل، ویل به انګریز عیسویت خپروي، ښه لاره هجرت دی، خو د جهاد نوم به نه اخیست. په دې هم بسنه ونه کړه. په هندوانو او سیکانو کې مو خاص کسان وګمارل. دوی به هغو مسلمانانو ژوند تریخ کړ چې په سیمه کې اقلیت ول. هجرت خو کوم ځای ته هجرت؟ معلومه وه خلک د ایران په شیعه حکومت بې باوره ول. لنډ او د ډاډ وړ ځای افغانستان و. تبلیغ دومره تود و چې هره ورځ به په زرګونه کسان د ډیورنډ تر کرښې اوښتل. په دې کې زموږ خپل خلک هم وو. دوی ته وظیفه سپارل سوې وه چې تر خپله وسه افغانستان ته د نویو ورغلو مهاجرو او ځایي اوسېدونکو ترمنځ اختلافات وپاروي. په 2 میاشتو کې زرګونه کورنۍ افغانستان ته ولاړې. د مهاجرینو ډیر فشار پر کابل او نورو لویو ښارونو راته. دې کسانو خواړه، جامې او سرپناه غوښته. زموږ د پلان له مخې باید دا مهاجرین بیرته برطانوي هند ته راغلي وای. دلته په افغانستان کې د سخت ژوند او له زرګونو ورغلیو مسلمانانو مهاجرینو کورنیو سره د حکومت د نه همکارۍ کیسې کړې وای. په برطانوي هند کې د امان الله خان پر ځلانده تصویر خاورې ورپاشلې وای او د ازادۍ احساس مړ سوی وای. خو نتیجه یې زموږ د تمې خلاف و. د امان الله خان د فرمان له مخې نویو ورغلو مهاجرینو ته د کورونو د جوړولو لپاره مځکې ورکړل سوې او ځایي اوسېدونکو خپله ګوله ورسره شریکه کړه. برطانوي هند ته بیرته یوازې هغه کورنۍ راغلې چې د ستوري لیږل سوي وي. دا کورنۍ مو د ټول هند په مسلمان میشتو سیمو کې وویشلې. دوی به د امان الله خان پر ضد تبلیغ کاوه. ویل به یې چې امان الله خان عیاش پاچا دی، جوماتونو ته یې قلفونه وراچولي دي، د کفر قانون چلوي، د خپل خلک په ګېډو نه و ماړه کړي. نو موږ ته به یې څه خیر رارسېده. خو دې تبلیغ تر ډېره کار ونه کړ. له افغانستانه نوې خبرې راتلې. له مهاجرینو سره د پاچا او د رعیت د نیک سلوک خبرې زموږ له کنټروله ووتې. چانسلر امر وکړ چې افغانستان ته تلونکې کورنۍ راوګرځوئ. ویره یې پر ځای وه. له ورغلو مهاجرینو سره د پاچا او افغانانو نیک سلوک موږ ته تاوان رسوه. پلان ناکام سو. زه بیرته کابل ته ولاړم. په لنډه موده کې نور تغیرات هم راغلي ول. لوی لیسې او مسلکي مکتبونه جوړ سوي وو. ترکي، هندي او جرمني استادانو به زده کړې ورکولې. تر دې دمه په ټول افغانستان کې 322 مکتبونه جوړ سوي وو. بازار له افغاني تولیداتو ډک و. افغانستان په خپله د غوړیو، صابون، قندو، بورې، عطرو، سیمټو، ټوپکو، باروتو جوړولو او د اوسپنې ویلې کولو کارخانې درلودې. د معدنونو په استخراج او په ښارونو کې د اوبو رسولو په عصري سیستم چټک کار روان و. اخبارونه مې ولوستل. افغانستان خپله راډیو درلوده. په کندهار او جلال آباد کې د برېښنا د تولید لویې او وړې خونې پرانیستل سوي. فرانسوي او جرمني شرکتونه د دې هیواد له شماله تر جنوب پورې د ریل د پټلۍ د لیکې د جوړېدو پر پلان کار کاوه. ولایتونه له مرکز سره د ټلګراف او ټلیفون په واسطه تړل سوي وو. په کابل کې جوړ سوي مرکزي بانک لومړی بانک نوټونه راویستلي وو. د دې هیواد په لویو ښارونو کې د ملکي هوایي ډګرونو د جوړېدو کار په چټکۍ روان و. تر دې دمه افغانستان 12 ملکي طیارې درلودې چې پیلوټان یې جرمنیان ول. خو پاچا 25 کسان د پیلوټۍ د زده کړې لپاره مسکو ته لیږلي وو. هر زون خپل اخبارونه درلودل. دا اخبارونه د وطن دوستۍ، اتحاد او د نویو پرمختګونو له خبرونو ډک ول. د پاچا په امر په لویو ښارونو کې لویې کتابخانې جوړې سوي وې. خلکو به د مطالعې لپاره کتابونه امانت راوړل. د مالیاتو قانون جوړ سو. د مالیاتو ټکټونه چاپ سول. چا چې به مالیات ورکول په مقابل کې به د مالیاتو له ماموره ټکټ اخیست. په دې توګه تر ډېره د رشوت مخه نیول کېده. پاچا
د خپل هیواد له آبادۍ سره لیونۍ مینه درلوده. له کاره یې خوند اخیست. د خپلو کارونو د تنظیم لپاره منظم پلان درلود. شنبه یې د تجارت، مالیه او معارف کارونو ته ځانګړې کړې وه. یک شنبه یې له تجارانو، سفیرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو سره کتل. دوشنبه یې د وزیرانو په مجلس کې برخه اخیسته. سه شنبه یې له وزیرانو راغوښتل سوي راپورونه لوستل. چهارشنبه یې له خلکو سره کتل او پنجشنبه هم د کورني عدلي امنیت ستونزې څېړلې. دې بوخت سړي به ان د جمعې په ورځ هم د ملا امامانو، قومي مشرانو او سپین ږیرو مشکلات اورېدل. فکر په مخه کړم، سپیرې شونډې او تش ماغزه ژر غلامي ته ټټر وهي. خو دې سړي چټک کار کاوه. خپل خلک یې له خوارې او بې تعلیمې ورځې راویستل. په دې تشو ماغزو یې د الفبا د یو ټکي اضافه کېدل هم برطانیې ته خطرناک و. په کابل کې مې د اوسېدو میاشت نه وه پوره چې ټلګراف راغی. چانسلر په بیړه پېښور ته ورغوښتی وم. دوهمه ورځ مې پېښور ته ورسوله. چانسلر مې ولید، حیران سوم. له سلام او کلام پرته یې په خوند وویل، ډیوډ جونزه، له دې وروسته به ژر ته چاړه نه وروړې. سوزان یو دم چغه کړه، په بیړه ودرېده. په ګریوان کې ګوتې نه ایستې. پر وښو وړه شرمښکۍ ولوېده. ټام ته یې وویل، خندل یې. سوزان منډه پسې واخیسته، خو ټام ګړندی و. سوزان ودرېد. په ستړې ساه یې وویل، احمقه، دا نو ټوکه وه. بیرته خپل ځای ته راغله. سپین تندي یې نرۍ ګونځې پیدا کړې. نه، ټیټه سوه. کتابچه یې د اوبو لژې ورپورته کړه. د سر څو لندې پاڼې یې سره مښتې وې. کتابچه یې لمر ته کښېښوده. خپل پلار ته یې وکتل. پر سیخونو پیلو غوښو ته یې پیک وهه. کښتۍ ته ورغله، ټیله یې کړه. د جهیل د اوبو سړه څپه یې زنګنو ته ورپورته سوه. د مور غږ یې واورېد، پام کوه. سوزان په کښتۍ کې کښېناسته. د دواړو غاړو پاروګان یې وهل، خو لنډه راوګرځېده. کتابچه یې ور واخیسته، بیرته کښتۍ ته وروخته. شېبه وروسته د جهیل په څنډه کې ولاړ کب نیونکي کوچني ښکارېدل. سوزان پاروګان پرېښودل. کښتۍ تر یوه ځایه کراره تله. وروسته ودرېده. سوزان ستونې ستغ پرېوته. کتابچه یې مخ ته ونیوله. پر سترګو یې سیوری راغی. سرې شونډې یې وخوځېدې. 1915 کال د اپریل 14 د لویې پکتیا غرونه. د ژرې له خارښته ستړی یم. ډېره اوږده سوې ده. یوه لوېشت یا تر دې ډېره، نه پوهېږم. خو کله چې کښته ګورم د ژرې وریښته مې سترګو ته درېږي. خریل یې ژره نه ښکارېده، خو اوس سپین ډکې له ورایه پکې وینم. لمر دی، غرونه شنه لمبه کوي. تر سره په شنو ونو کې پټ دي. دلته 2 ورځې مخکې راورسېدو. آبادي نسته. تر اوسه مو یوازې د مرغانو اوازونه اورېدلي دي. دا ځای قدم شاه خوښ کړ. خوښ نه، له پخوا یې دلته راتګ په نیت کړی و. یوې لویې او ارتې سمڅې ته یې راویستم. پای یې نه معلومېده. سوړ بوی پکې پروت و. قدم شاه سهار 8 بجې له 2 کچرو سره ووت. 2 ساعته تېر سول. تر اوسه یې درک نسته. ما په دې 2 ساعتونو کې غځول سوي سیم له سره وکوت. مازې یو ځای ښکارېده. 100 متره سیم په خاورو او ډبرو کې پټ و. بیا مې چلتار پر سر کړ. په آینه کې مې وکتل. سوچه عرب وم. په پېښور کې د تېرو 2 میاشتو مهم ټکي هم په لیکلو ارزي. 80 کسان وو. 2 میاشتې مو په زیرزمینیو کې تېرې کړې وې. هر څه همالته ول. په دهلیز، اشپزخانه، کوټو، تشنابونو کې ژېړ ګروپان بلول. 2 میاشتې، پوره 2 میاشتې مو یوازې خبرې واورېدې. خو ستړې خبرې نه وې. په دې موده کې مې ډېر څه زده کړل. موږ ته به انګریز، عرب، هندي او افغان استادان راتلل. د افغانستان د مختلفو قومونو دود، کلتور او عقیدو په باره کې به راته غږېدل. د جاسوسۍ نوي عصري وسایل به یې راته راوړل. د هرې وسیلې تشریح او اهمیت ډېرې خبرې غوښتې. 2 میاشتې وروسته یې نومونه راباندې کښېښودل. مختلف نومونه: مارګیر آغا، غیبکو، پیرکرم شاه، د مدینې خواجه. د هر یو په نوم کې د پیر، آغا، خواجه، خلیفه، حضرت ټکي مهم ول. ما ته د بغدادي پیر نوم انتخاب کړ. بغدادي پیر د پښتو ژبې د نوموتي ناول لیکوال ارواښاد نصیر احمد احمدي